ځوان او په حیواناتو رحم کول. د یو ځوان مور د سرطان په ناروغي اخته وه. ځوان ډیر وګرځېد تر څو مور یې له دغه ناروغي څخه په امن شي، مګر ځوان به چې هر روغتون ته تلو هغوی به داسې ځواب ورکوه چې د هر ډاکټر په خوله به دغه یوه جمله راتله: بښنه غواړو، ستا مور ناعلاجه ده. دغه ځوان یوه ورځ له کار څخه رخصت شو. کور ته په لاره و چې په یوه سپي یې سترګې ولګېدې. سپی له ظاهره ډېر تږی معلومېد. د ځوان سره یو د اوبو بوتل و. ځوان د اوبو د بوتل سر خلاص کړ او سپي ته یې په یو شي کې اوبه واچولې. په سبا ورځ په همدغه لاره نوموړي ځوان د سپي لپاره د اوبو سربېره خوراکي توکي هم راوړل او سپي ته یې د انتظار شېبې شمارلې، خو سپی معلوم نه شو. ځوان چې راسته طرف ته وکتل، یو بل حیوان ولاړ و. هغه د سپي خوراک یې ورته کېښود. حیوان هم خوراک وکړ. ځوان ته دې کار د زړه له اخلاصه خوند ورکړ. ځوان له ځان سره وعده وکړه چې زه به هره ورځ دوی ته خوراک او څښاک راوړم. ځوان همدې کار ته ادامه ورکړه. هره ورځ به یې د حیواناتو لپاره خوراک او څښاک په دغه لاره کې آماده کوه. ورځ تر بلې حیوانات ډېرېدل. پیشوګانې، سپیان، مرغان او داسې نور حیوانات به راتلل او نوموړي ځوان به ورته خوراک او څښاک برابروه. یوه ورځ چې ځوان د مرغانو او حیواناتو په خوراک او څښاک آماده کولو بوخت و، مور یې یاد ته راغله. ځوان مخ د اسمان طرف ته کړ او داسې دعا یې وکړه: یا الله، ته زما مور ته صحت ورکړې. په راتلونکې ورځ ځوان ته د هغه روغتون څخه زنګ راغی په کوم کې چې د ده مور بستر وه. په تلیفون کې یې ورته وویل چې ژر روغتون ته ځان راورسوه. ځوان چې تر روغتون پورې رسېده په لاره یې ډېر وژړل چې خدای مه کړه مور میراث څخه رحلت نه وي کړی. ځوان چې روغتون ته داخل شو، ګوري چې مور یې په خپلو پښو ولاړه ده او ګرځي. ځوان حیران شو. په دې وخت کې ډاکټر راغی او ځوان ته یې وویل: زما اتاق ته راشه، یو څو خبرې در سره لرم. ډاکټر ځوان ته وویل: پرون شپه ستا د مور سره یوه عجیبه پیښه وشوه. ستا مور د ځای څخه راپاڅېده او موږ ته یې وویل چې زه جوړه یم. موږ هم ستا د مور په خبرو باور وکړل. خپل معاینات مو بیا وکړل. په معایناتو کې موږ ته معلومه شوه چې ستا مور رښتیا هم په مکمله توګه روغه او جوړه ده. ځوان د خوشحالي اوښکې تویې کړې او خپله مور یې کور ته بوتله. کله چې کور ته ورسېدل، مور خپل زوی ته وویل: پرون مې ډېر عجیبه خوب ولید. پرون چې زه ویده شوم نو په خوب کې مې ولیدل چې ته او ستا په شاوخوا کې ډېر حیوانات وي. ته زما لپاره د الله تعالی څخه د روغ صحت دعا وکړې. ستا په شاوخوا کې نور حیوانات هم د الله تعالی څخه زما د صحت دعا وکړي. په ناڅاپي ډول ټول حیوانات 3 وارې د امین لفظ تکرار کړي. کله چې راویښه شوم، صورت مې ډېر ښه و. صدقه د الله تعالی غضب لرې کوي. صدقه د اور څخه نجات راوړي. صدقه کوونکي ته به د عرش تر سایې لاندې ځای ورکول کیږي. صدقه د بدني امراضو لپاره دوا ده. صدقه د زړه د سختي لپاره دوا ده. صدقه بلاوې او آفتونه لرې کوي. د صدقه کوونکي اجر څو چنده کیږي. صدقه انسان ته د نیکۍ لاره اسانوي. صدقه کوونکي ته ملایکې دعاوې کوي. صدقه په مال کې برکت راولي. صدقه د آخرت لپاره ذخیره ده. صدقه کوونکي ته به په جنت کې د باب الصدقه څخه بلنه کیږي. صدقه بد مرګ دفع کوي. صدقه عمر زیاتوي. د وفات شوي مور او پلار لپاره هم صدقه ورکولی شئ، داسې چې ثواب یې هغوی ته ورسیږي. همداشان نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته یو نفر راغی او پوښتنه یې ترې وکړه: مور مې ناڅاپه وفات شوه. زما په نظر که هغې د خبرو کولو فرصت پیدا کړی وای نو صدقه به یې ادا کوله. آیا زه کولی شم چې د هغه له طرفه صدقه ورکړم؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل: هو، کولی شئ.